Malul cârnațe la sutul, lumea nu vă că sumul aulă de tir su de halegăm să renaște no dacă de mai joi bă cine se păhare că eu băl mălur vașu bă pe cine îmi da de dăt să răcăi dar să raulă eu de la șai raulă eu șai să răcă năstră pentru că pot să fiu soamnă pare care la afroaie să fă داجي دا غونډه ګډونوالو نن په غزني پوهنتون کې د محصلینو د فراغت غونډه ده نو موږ هم نن السلام علیکم وګړه یعنی ما نه یګه په وانه راځه وکړه ټول لری بیا دا راغله یګه اته کېنه غونډه ده موږ د محصلینو نو مناخلو دلته ځای وخت مزه یې کوه اته کېنه نور ګډونوال ناشتي ګوره و مګر دې ما جوړ به ګنځه مې ورته ګراو کړی د پنځون مې په ویلې نن راغله یې به چې خپل اخیري ارمان خو مې پراکه مې یو ګل په غاړه کې ورچوم ته خو یو ځل کېنه زه نوم اخلم که تاسو راغلی ولو د نومانو ته د غوږ ساعت تېر کېنه د غونډې نور ګډونوال هم ناست دي تاسو هلته کېنې زه نوم اخلم که د زوی پکې و تر اوسه پورې د زوی پوښتنه نه کوله نو دا محصلین موږ فارغ کړي دي احمد مومن خان عبدالرحمن محمد ودی دغه هغه محصلین دي چې نن له غزني پوهنتون څخه فارغ شوي دي نو هغه محصلین دي چې دوی له پوهنتون څخه خپل د لیسانس سند ترلاسه کړي حاجي بابا هلته کښېنه ته وخت مه ضایع کوه ما دغه د کټمیر نوم دې ولې نه واخیست کټمیر ته هلته کښېنه زه یې نوم اخلم کېدای شي راغلی وي تر اوسه پورې دې پوښتنه نه کوله نن رالې پسې وایم دغه د ما د کټمیر زوی نوم چې وانتلی قرآن ده که نه دې دې کاته ته یو وارې کښېنه موږ په غیر حاضرینو کې ګورې که څوک راغلي ولو شاید د تا زوی هم په غیر حاضرینو کې راغلی وي یا په ناظرینو کې به نه ګورې د ما د زوی کټمیر هغه شاټوټ خو مې مسافري ته لېږلی ده دا یو کټمیر فارکی و د پوهنتون ته به راځو نوم یې واخله زه یې نومان اخلم ته خو یو ځل د غونډې له ګډونوالو سره کښېنه دغه ګډونوالو دغه غزني پوهنتون چې نن کوم محصلین فارغ شوي دي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه مومن خان حبیب رحمان محمد ولی او ورسره څنګ کې محمد داود هغه محصلین دي چې د غزني پوهنتون څخه فارغ شوي دي بابا تا زوی نه ده راغلی نو ستا زوی له موږ سره د فارغینو په لیست کې نشته دا څه ته وایې هغه خو به هره ورځ راځو پوهنتون ته اوس ته وایې وایي نه ده راغلی سمې خبرې کوه که نه یې خدای درمه کومه هغه چې دا هغه په دویم صنف کې ډراپ شو ولاړ ته اوس رالې پوښتنه یې کوې ته مخکې چېرې وې چې پوښتنه دې کړې وای په دویم صنف کې ډاپ شو دا څه وایې ګوره هغه تللی دی هغه دلته نشته له موږ سره پوهنتون کې تا یې مخکې پوښتنه کړې ده داسې دې وایي چې زما زوی پوهنتون کې درس وایي هغه به اوس چېرې وي ډېر اندېښنه دې راواچوله دغه مخامخ یو څوک راروان ده چې لرې شه دې خواته راشه دې خواته راشه دا خو کټمیر زویه و کټمیر زویه پلاره خیر ده دا ته کټمیر یې کټمیر یم پلاره نو زه خو رالم ما ویلم په پوهنتون کې به زه په لاره کې ګلان در واچوم خو ته ما په دې حالت باندې ولیدې زویه ما ټولې دې له خاورو سره خاورې کړې پلاره دې ډېرې بلو سیک نشته راکړي غوږ یم ټالۍ خورم ګورې ودرېږه کټمیر زویه کټمیر زویه دغه باندې شوي دي ته خو ما پوهنتون ته راولېږلې ما ویل چې زه به یو ورځ ستا په غاړه کې ګلان اچوم خو داسې راته ښکارېږي چې ته لکه چې پلله پېښه راوچلې کټمیر زویه لاره کور ته رارسېدم مور راغله وایي
کاکا ولاړی پوهنتون ته نو ما وویل پوهنتون خو ما دا 2 کاله کېږي پرې ایښی ده هغه وخت کې زه په نشو روږدوم استادانو دې درس اجازه نه راکوله نو میرا رویا ما تا لپاره څونه خوبونه لیدلي وو زه په دې ماتو پښو تر پوهنتونه رالم ځان مې راورساوه ما هیلې دې ټولې راخاورې کړې نور زه په دې دنیا کې بله هیله نه لرم ځکه هیله مې دا وه چې تا ته لویه ګلان در په غاړه کړمه په تا وویاړم او خلکو ته ووایم چې په خپلو زمنو دا شو وایه ماشوم لري په ټول